د شهزاده او سوالګر پنځمه برخه. لارډ سنت جان وویل: زه د خپلې اندېښنې څخه نفرت کوم، په تېره بیا چې ستا سره یې شریکوم، ځکه هغه ستا خوریی دی. انشاءالله تر ګستاخۍ به راتېر شئ. ګران لارډه، آیا دا ډیره عجیبه نه ده چې لیونتوب دې پر دغه هلک دونه تاثیر وکړي چې حتی چلن او خبرې هم ورواړوي؟ دا لا څه چې شاهانه خوی و عادت یې هم ناببره بدل شوي او هر څه یې بیخي پر بل مخ اوښتي. آیا ستاسې په نظر دا د حیرانتیا وړ نه ده چې لیونتوب د پلرنۍ خاطرې هم ځینې هیرې کړي؟ ښاغلی، هیله کوم خواشینې نه شئ. که مهرباني وکړئ او زما خیالات د دې اندېښنو د باره راسپک کړئ، ډېر به درڅخه خوشحاله شم. دې خبرې مې بیا حیرانتیا را دوه چنده کړې ده چې هغه وایي زه شهزاده نه یم. د دې څخه اوف ښاغلی، بس که ته د یوه لوی جنایت خواته روان یې، د اعلی حضرت فرمانونه دې هیر شول. که دې زه هم په خبرو غوږ ونیسم، په جرم کې در سره شریکېږم. د لارډ سنت جان رنګ والوت او په تلوار یې وویل: وبښئ، اشتباه راڅخه وشوه. هیله کوم دا راز بل چاته ونه وایئ. دا بې ادبه تېروتنه را وبښئ. په قول درته وایم چې نه به نور په دې هکله فکر کوم او نه یې بیا پر شونډو راوړم. دروند لارډه، ما وبښئ، کنې خاورې به مې پر سر شي. هو ډېر ښه ښاغلی لارډه، وبه مې بښلې، ځکه قول دې را سره وکړ چې نور دا خبره نه دلته کوي او نه د باندې. ما ګواکې هېڅ شی نه دی اورېدلی، مګر پام دې وي چې هغه د شکه خلاص زما د خور زوی دی. ستا په خیال د هغه د مخې لیکې بڼه او قیافه چې د کوچنیوالي څخه یې وینم ماته نااشنا دي. دا به سمه وي چې لیونتوب کیدای شي په دې حالت کې ستا تر اندېښنې لا ډېر تغیرات راوستلي وي او د وخت په تېرېدو سره لا پسې زیات شي. مګر دا په هیڅ صورت صحیح نه ده چې هغه دې خپله نه وي. سپین ږیري بارون مارلې دې په یاد دي چې د لیونتوب د عمله خپل د 80 کلو شناخته مخ هیر شو او همیشه به یې پر خپل ځان د بل چا ګمان کاوه. حتی دعوه یې کوله چې د حضرت مریم زوی دی او سر یې له هسپانوۍ ښیښې جوړ شوی دی. ویل به یې چې که پر سر ووهل شي درد به ونه کړي، خو مات به شي. زه خپل خوری ډېر ښه پیژنم، ډېر ژر به د سلطنت مقام ته ورسیږي. هغه څه چې ته یې باید مغزو ته ننباسې دا دی چې هغه ژر تر ژره بادشاه کیږي او د دې ماسوا د بل هیڅ شي په باب فکر مه کوه. لنډه دا چې لارډ هارټفورډ تر اوږدو خبرو وروسته، یعنې هغه مهال چې لارډ سنت جان د خپلو اندېښنو پر له منځه وړلو بریالی شو او ویې کولی شوی وښیي چې نظر یې بدل شوی او نور د هغه د خوریایي په پاچا او شهزاده کېدو کې هیڅ شک نه لري، خپل مخاطب رخصت کړ او د شهزاده څارنې ته یوازې پاته شو. فکرونو په مخه کړ. هر څومره چې به یې فکر ژورېده هماغومره به یې نا آرامي هم ډېرېدله. آخر یې په خونه کې په قدم وهلو پیل وکړ. له ځان سره یې دا هم زمزمه کوله: یا هغه باید خپله شهزاده وي. آیا دا هم امکان لري چې په دې هېواد کې د بلې وینې او نژاد څخه شهزاده ته دونه ورته ماشوم پیدا شي؟ که فرضاً دغسې یو هلک موجود هم وي، نو آیا دا ممکنه ده چې معجزه دې وشي او تقدیر دې هغه هلک د شهزاده پر ځای ودروي؟ نه، دا فکر لیونتوب دی. ګړی وروسته یې له ځانه سره وویل: که دا هلک غدار وای او د شهزاده توب دعوه یې کولای، نو بیا به یې په باب شک پر ځای خبره وه. مګر دا چې اعلی حضرت ټول درباریان او ولس یې شهزاده بولي، مګر دی خپله له شهزاده توب او ټولو القابو انکار کوي. ښه دا نو بیا څه معنا؟ نه، د سینټ
سویټین په مقدس روح قسم چې هغه اصلي شهزاده دی خو لیونی شوی دی. د ټام لومړی شاهانه غرمنۍ د ماسپښین پر 1:02 اوښتې وې چې ټام نوکرانو ته اجازه ورکړه چې د غرمنۍ د خوړلو لپاره ځانګړې جامې ور واغوندي. ویې لیدل چې دا جوړه هم د نور په شان خورا ښکلې او برمیاله ده، خو له کمیسه نیولې تر جرابو پورې له ټولو مخکنیو کالیو سره توپیر لري. ملازمانو د یوې پراخې او ښایستې خونې خواته رهي کړ. د سالون په منځ کې پرېښودل شوي میز د یو کس لپاره د خوړلو لوښي پراته ول، قاب، چړې، پنجې او ټول فلزي څیزونه. د سرو زرو پوښ یې درلود. پر هر یوه د بینوینو په ګوتو ډېر زړه وړونکي نقشونه کیندل شوي ول چې همدې ارزښت نور هم لوړ کړی و، خو نه تر نیمایي له نوکرانو او مزدورانو ډکه وه. کشیش دعا لوستله. ټام نږدې و له ډېرې لوږې په مځکه راپرېوځي، ځکه له ډېره وخته راهیسې یې څه نه ول خوړلي. خو لارډ بارک سنبال کړ او پر سینه یې دسمال ور وتاړه. دلته هر کار د عالمه ما سوا و. د شهزادګانو پر سینه د دسمال تړل د سلطنتي کورنۍ میراثي دود و. شهزاده ته د شرابو اچولو کار د یو ځانګړي کس پر غاړه و او همدا یوازینۍ دنده به. یو بل تن بیا د قربانۍ لپاره ولاړ او هره شیبه آماده و چې د شک پر مهال د زهرجنو خوړو خوند وڅکي او د شهزاده بلاګردان شي. هغه مهال دغه سړي تشریفاتي بڼه درلوده، ځکه ډېر لږ به د شکمنې غذا پر خوړلو مجبورېده، مګر پخوا او څو نسلونه وړاندې له ډېر لوی خطر سره مخامخ و او په یوه اسانه به چا غاړه نه ورته ایښوده. په دې پسې به نو نه ګرځېدل چې ولې یې سپی نه استعمالاوه. د پاچاهانو هره کړنه حیرانونکې ده. اول میراخور او د مشرانو جرګې غړی لارډ لی هم په خونه کې و، مګر دا مهال یې په وظیفه له خدایه پرته د بل هیچا صد نه رسېدی. خو له شته والي یې باید خبر شو. یو بل لارډ چې د ځانګړې خونې مشري یې په غاړه وه هم ولاړ و. د ټام د څوکۍ شا یې نیولې او د اشپزانو د مشر لارډ چې نږدې ورته ولاړ و په مخ کې لک او بک کېده. ټام پر دې برسېره 389 نور نوکران هم درلودل، خو ټول د ډوډۍ خوړلو په سالون کې حاضر نه ول. ان 4مه برخه یې هم نه ځایېده، مګر ټام هاډو په آګاه نه و. د ده چوپړ ته ولاړ هر کس په ساعتو تربیه شوی او ورته ویل شوي ول چې شهزاده په لنډ مهال لیونتوب اخته شوی دی. هغوی ته امر شوی چې هر څه په ډیره ځیرکتیا وڅاري او په هیڅ وجه د شهزاده لیونیو حرکاتو ته حیران نشي. د بیلګې په توګه هغوی ته د شهزاده هغه چمونه تمثیل کړي ول چې لیونیانو ته ورته ول، خو ټول یې پر وړاندې یوازې خواشیني شوي ول، نه حیران. د هغوی لپاره دا د غم ځای و چې خپل شهزاده یې په موقت لیونتوب اخته لیده. بیچاره ټام په لاس ډوډۍ خوړله، مګر هیچا حیرانتیا نه څرګندوله. ټام خپل دسمال ته ځیر او خوښۍ وکتل او چې پام یې شو له نرمي او ښکلې ټوټې جوړ شوي په سادګۍ یې وویل، لطفا دا دسمال راڅخه ایسته کئ، هسې نه زما د بې احتیاطۍ د لاسه چټل شي. یو تن چې د ولیعهد پر غاړه د دسمال تړل یې د کورنۍ میراثي دنده وه، په درنښت او احترام راوړاندې شو او بې له څه ویلو یې ځینې خلاص کړ. ټام پر میز پراته کاهو او شلغمو ته په ځیر وکتل او ویې پوښتل، دا څه شی دی؟ د خوړلو شیان دي که نه؟ دا پوښتنه یې ځکه وکړه چې د انګلستان ډیری اوسیدونکي تازه د شلغم او کاهو له کرلو سره آشنا شوي ول
او د پخوا په شان یې نور د تشریفاتي سوداګریزو توکو په توګه لا هالنډه نه واردول. په هر حال د ټام پوښتنه پر ډېر درنښت ځواب شوه او هیچا هم حیرانتیا ونه ښوده. تر ډوډۍ او میوې خوړلو وروسته یې جیبونه له چارمغزو ډک کړل. پر دې کړنه یې هم چا تعجب ښکاره نه کړ، خو ډېر ژر یې پر خپل دې عمل پښیمانه شو او نور یې هم په ځان پوه کړل، ځکه دا یوازینی داسې کار و چې د ډوډۍ خوړلو پر مهال یې پر خپل لاس ترسره کړی و او زړه ته یې هم تېره وه چې د درباري ادب او دود خلاف تللی دی. د پزې عضلې یې سره کش شوې او کار یې واخیست. دا حالت دوام وکړ. سخت په عذاب شو. له خواست او اوښکو ډکې سترګې یې شاوخوا ولاړو درنو لاډانو ته ورواړولې. هغوی هم په تلوار ور وړاندې شول. د نا آرامۍ له عامل یې ځینې وپوښت. ټام یې په ځواب کې وویل: ښاغلو، پر ما ورحمیږئ، پزه مې سخته کا کوي. نه پوهیږم چې په داسې حالاتو کې ستاسې رواج څه وایي، خو هر څه چې لرئ هیله کوم ژر یې په کار واچوئ، نور مې د زغمه وځي. هیچا ونه خندل. له ټولو ورخ اوبو وړی و او نه پوهېدل څه وکړي، خو خبره ډېره ګرانه او پیچلې وه، ځکه د انګلستان په تاریخ کې د دې موضوع د هواري هیڅ ذکر نه و راغلی. دا چې په مجلس کې د تشریفاتو رئیس نه و، نو هیچا زړه نه شوای کوی چې د ستونزې په دې لوی ګرداب کې ګام پورته کړي او په یو نه یو ډول سره یې ورسوي. بدمدغي په دې کې وه چې د ولیعهد د پزې ګرولو دنده کوم چاته په میراث هم پاتې نه وه. د ټام سترګې نور له اوښکو ډکې شوې. پزې یې سخت خارښ کاوه. خامخا یې باید یو چم کړی وای. په پای کې طبیعت خپل کار وکړ او د تشریفاتي آدابو او دودونو ستنې یې تس نس کړې. ټام وار له مخه لا د درباري قوانینو او مقرراتو د ماتولو له امله بخښنه وغوښته او په خپلو لاسو یې پزه وګروله. له دې سره د درباریانو اندېښمن زړونه هم آرامه شول. د ډوډۍ تر خوړلو وروسته د شهزاده د لاسو او د خولې پرېمینځلو وار راورسېد. یو لاټ، یو پراخ او لږ ژور له ګلابو ډک طلایي لوښی ورسره و راننوت. د دستمال لرونکي لاټ هم پاک دستمال په لاس نږدې ولاړ و. ټام طلایي لوښي ته لږ په حیرانۍ وکتل. وروسته یې شونډو ته پورته کړ او له اوبو څخه یې غړپ وکړ. بیرته یې لاټ ته ونیو او ورته ویې ویل: محترم لاډه، دا اوبه مې بیخي نه شوې خوښې. بوی یې ښه و، مګر خوند یې د کار نه و. د شهزاده دا کار لیونتوب وبلل شو او له امله یې ټول حاضران نا آرامه او غمجن شول، خو هیچا هم خپله حیرانتیا څرګنده نه کړه. یو بل کار هم د ټام له خوا په ډېره بې پروایۍ ترسره شو. کله چې د څوکۍ شاته ولاړ کشیش په پټو سترګو او زولۍ لاسونو دعا پیلوله، ټام ناببره د ډوډۍ له میزه پاڅېد او شاته وڅکېد. دا ځل هم نه چا څه وویل او نه یې حیرانتیا وښوده، لکه هیڅ بد کار یې چې نه وي کړی. وروسته یې خپلې ځانګړې خونې ته د بیولو غوښتنه وکړه. هلته پر کوټبند د یوه جوړه جنګي لباس بېلابېلې ټوټې چې له پولادو جوړې او رنګارنګ نقشونه پرې کیندل شوي ول زړېدې. دغه جنګي کالي اصلي شهزاده ته په دې وروستیو کې د انګلستان ملکې مادام پار ډالۍ کړي ول. ټام څپلۍ، دسکلې، بڼکه لرونکي پولادي خولۍ او هغه ټوټې چې باید بل چا وراغوستې وای خپله واغوستلې. وروسته یې فکر وکړ چې له نوکرانو څخه د وسلو د پاته شوو ټوټو په اغوستلو کې مرسته وغواړي، خو ناڅاپه یې له میزه پورته کړو غوزانو ته پام شو. ډېر خوښ شو چې اوس له دې پرته چې یا یې څوک لاس او خولې ته ځیر شي او یا یې په خونه کې موجود لاډان د بې ځایه خدمت په نوم مزاحمت وکړي خوراک کولی شي، نو یې د جنګي جامو ټوټې ایسته
او بیرته په خپل ځای وزړولې او د غوزانو خوړلو ته اړم شو. په دې ترڅ کې یې احساس کړ چې له کومو راهیسې چې خدای د ګناو په بدله کې په یوه شهزاده تبدیل کړی دی، دا یې لومړنی ریښتینی او طبیعي خوشحالي ده. کله چې د غوزانو له خوړلو خلاص شو، په الماروي کې څو پرتو کتابونو ته یې لاس اوږد کړ او له منځه یې د انګلستان د درباري آدابو او دودونو په اړه لیکلی کتاب ور واخیست. دغه کتاب د ټام لپاره یوه ارزښتناکه ډالۍ وه. ده هم یوه قیمتي کوچ ته ډډه ووهله او د کتاب د مضامینو د حفظولو په هڅه کې شو. دلته نور ټام په خپل حال پرېږدو. د مهر پلټنه. مازدیګر شاوخوا 5 بجې آتم هنري له یوه ستړي خوبه راویښ شو او په غرغږ یې وویل: اوف، څونه بد خوبونه مې ولیدل، څونه بد خوبونه مې ولیدل. د عمر لمر مې په لوېدو دی. د دې معنا دا ده چې کار مې په خلاصېدو دی. نفس مې هم همدا ګواهي ورکوي. وروسته یې سترګې وځلېدې او له ځان سره یې زمزمه کړه: نه، تر څو هغه نه وي مړ شوی، زه نه مرم. ملازمان چې د شا په راویښېدو خبر شول، یوه یې خونې ته ورننوت چې د لومړي وزیر د ملاقات اجازه ځینې وغواړي. شا په ترشه څېره وویل: ورته ووایه راځه دننه. لومړي وزیر ورننوت او د تخت په وړاندې پر ګونډو شو. وی ویل: قربان مو شم، د اعلی حضرت په امر مې د مجلس وکیلانو ته چې همدا اوس د رسمي جامو سره په مجلس کې موجود دي لارښوونه وکړه چې دوک نور فاک په سزا ورسوي او اوس هغوی د اعلی حضرت نورو اوامرو ته منتظر دي. د پاچا له څېرې څخه غوسه وتښتېده او د خوښۍ نښې پکې را پیدا شوې. وی ویل: ما در ولاړ کړئ، زه باید خپله مجلس ته ولاړ شم او په خپل لاس حکم ټاپه کړم چې ما د ناببرۍ غږ په ستوني کې ونښت او رنګ یې ژیړ شو. له څېرې څخه یې د خوښۍ نښې ولاړې. ملازمانو پر بالښت څملاوه او د قوت درمل یې ورکړل. شا په غمجنه لهجه وویل: هی، ما د دغې موقع څونه انتظار وکړ. وخت را ورسید خو زه یې د خوند محروم شوم، مګر تاسې تلوار وکړ او دغه کار چې زه یې سم تر عهدې ونه وتلم پای ته ورسوئ. ژر تر ژره یو هیئت وټاکئ، غړي د محترمو لاډانو د منځ څخه انتخاب کړئ او په چټکۍ سره اقدام وکړئ. ژر شئ، باید د سبا تر سپېدو د مخه پرې شوی سر ماته راوړئ. لومړي وزیر وویل: د شاه فرمان به د سترګو په رپ کې پر ځای شي. آیا کېدلی شي؟ اعلی حضرت وفرمایل چې سلطنتي مهر زما په واک کې راکړئ تر څو نوکر کار پای ته ورسوي. مهر ستا ما سوا بنو مهر بل چا سره وي. قربان مو شم، 2 ورځې مخکې اعلی حضرت را څخه واخست. ومه فرمایل چې غواړئ د دوک نور فالک د وژلو حکم په خپله ټاپه کوي او تر هغه د مخه باید بل کار تر سره نشي. هو صحیح ده، اوس مې را په یاد شو، مګر څه مې کوي، ډیر کمزوری شوی یم. په دې ورځو کې مې حافظه یو مخ د کاره لوېدلې او غلطي را څخه کیږي. عجیبه ده، ډیره عجیبه. پاچا له ځانه سره په بزهاري شو. یو څه یې ویل او یوازې دی پوهېد چې څه یې ویل. کله کله به یې خپل کمزوری سر ښوراوه او هڅه به یې کوله چې سلطنتي مهر ور یاد کړي. آخر لارډ هارټفورډ پر ګونډو شو. وی ویل: قربان مو شم، ګستاخي معاف غواړم، جرأت وکړم او ووایم چې زما او څو تنو درباریانو ډیر ښه په یاد دي چې اعلی حضرت ستر مهر درانه ولیعهد ته وسپاري او ورته ویې فرمایل چې تر هغې ورځې وساتي چې پاچا یې د خبرو منځ ته ورمنډه کړه او وی ویل: رښتیا وایې، رښتیا، چابک پسې ورسه، هله وخت کم دی. لارډ هارټفورډ د ټام خونې ته ورمنډه کړه. شیبه وروسته اندېښمن او تش لاس د شاه حضور ته راستون شو او وی ویل:
قربان مشم په ډیر تاسف مو باید د دې غمجن خبر څخه آگاه کړم. دا د خدای رضا ده او موږ هیڅ هم پکې ویلای نشو. د ولیعهد مریضي لا د پخوا پر حال ده او د اعلی حضرت څخه د مهر د اخیستلو کیسه یې حافظې ته نه راځي. په ټولو خونو کې د ګرځېدو فکر مې ذهن ته ولاړ، مګر ډیر وخت یې نیوه. نو مې وغوښتل چې ژر تر ژره اعلی حضرت له حاله خبر کم. او پاچا په یو ژور آسویلي کښلو سره د لاټ خبرې پرې کړې. شیبه وروسته یې په داسې لهجه چې د درد او زورونې آهنګ ورسره ملګری و وویل: هغه خوارکی باید دونه په عذاب نه کوي. ډېر زړه مې پرې سوځي او په دې باندې هم ډېر رنځېږم چې د مصیبت دربار په وړلو او د درد او رنځ په کمولو کې کومک نشم ورسره کوی. پاچا سترګې پټې کړې، یو څه یې زمزمه کړل او چوپ شو. څه وخت وروسته یې بیرته سترګې وغړولې او تلولې یې شاوخوا ته وکتل. لومړی وزیر یې ولید چې لای له تخت سره ګونډه وهلې وه. سخت ورته په خشم شو او ورته ویې ویل: اوه، ته تر اوسه لا هم دلته یې؟ په ښه غوږ یې واوره، که دې دا نن د هغه خاین کار ور خلاص نه کړ، سبا به ته هم د جګې خولۍ د ایښودو دپاره پر غاړه سر ونه لري. لومړی وزیر ورته وویل: قربان مشم، بخښنه غواړم، زه فقط مهر ته منتظر یم. لیونیه، د هغه کوشني مهر څخه کار واخله چې اکثره وخت به راسره و. اوس په خزانه کې دی چې لوی مهر ورک دی، نو کوشنی کفایت نه کوي. لکه چې ته هم لیونی شوی، ځه ولاړ سه، ژر کوه، تر څو دې د هغه سر نه وي در سره راوړی، نو ماته مه راځه. لومړي وزیر بله چاره نه لرله، پاڅېد او له هغه ځایه ووت. سلطنتي شورا هم د وخت له ضایع کېدو پرته د اعلی حضرت فرمان د تصویب لپاره مجلس ته ور واستاوه او د انګلستان د لومړني نجیب زاده او د ستر لاټ بدمرغه دوک نورفالک اعدام سبا ته وځنډول شو.